دوی نه به غوښتنه شوې ستاسو په اند د طالبانو دغه اقدام د چین کنفرانس سره څه ریښې لري؟ فکر کوي چې چین او روسیه به ممکن طالبان دې ته اړ ایستلي وي چې کوکنار ونه کرل شي په افغانستان کې، ځکه څه موده وړاندې د طالبانو یو ویان مخکې مهال ما یادونه وکړه چې دوی د اقتصادي ستونزو له کبله بزګرو ته د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړی و. فکر کوي چې په دې کې د چین کنفرانس څومره رول درلی شي یا تر شاید د چین کنفرانس هم لامل کیدی شي؟ په دې کې ځای شک نشته دی. کله چې هغه مملکتونه چې شاوخوا د افغانستان واقع دي، زموږ دغه ګاونډیان، زموږ همسایه مملکتونه، دا د افغانستان په ټولو مسایلو کې مستقیمه د افغانستان د ښو کارونه منفعت اخیستلی شي. هغه کار دی چې په افغانستان کې خراب وي، د دې نه دی د کوکنارو په کرلو کې هم د چین لپاره، هم د روس لپاره، هم د نورو مملکتونو لپاره دا ډېر لوی خطر دی. اول خو خطر د دې همسایه واقع کېږي او بالاخره اروپا ته او نورو مملکتونو ته او جهان ته دا سرایت کوي. حتما کېدلی شي چې یو جز د دې یو جز خبرې د دې لپاره چې بله د دې لپاره چې وردګ صاحب وخت کم لرم په پروګرام کې که دا فرمان عملي شي نو څه تضمین شته چې نشهیي توکي به نه کرل کیږي؟ دلته د دې فرمان د تطبیق د څارنې موضوع هم راپورته کیږي. بیا خو داسې چل دی چې کله چې یو رهبر د مملکت حکم ورکوي، کنه لکه ملا هیبت الله چې دا فرمان ورکړی، دا به د دوی خود اوس هیئت رهبري د مملکت دي، دوی باید اوس په دې باندې سنجش وکړي، دوی باید د دې بدیل ورته پیدا کړي، د دې لپاره باید د دې لپاره کنټرول لپاره هغه نفر. بله واخیست موضوع مې مطلب مې واخیست. وردګ صاحب یوه وروستۍ پوښتنه لرم. د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي چې طالبان پخپله په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق عاملین دي. آیا په تیرو وختونو کې د طالبانو مشران او غړي د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل وو؟ کله چې زه رئیس عمومي د مواد مخدره زه وم په وخت کې په افغانستان کې تقریبا مواد مخدره هم کرل کېدل، هم کېدل، هم کېدل. ما د دې مقابل مبارزه شروع کړله. په ځای د شک نشته، په ځای کې چې د دولت په لاس کې نه و، کنټرول لاندې نه و، یا مثلا هغه منطقې چې په هغه کې طالبان تسلط درلودلو، کله به چې بعضاً دلته تېرېدل، دوی به خپل عشر تخستو، خپل پیسې به تخستې، کومک به ورسره کولو او ګټې به تخستلې، او دا اقتصادي ګټې د طالبان لپاره حتما وي. رئیس عمومي د امنیتو په افغانستان کې ټول مسایل ورته معلوم دي. دغه خبر زه نشم ردولی، خو دا هم معلومات دی چې برلوی چې طالبانو دا کار کړی دی. په افغانستان کې د قدرت جزیرو دوی هم ورته مساعده کوله تر څو چې مننه کوم. له لندن څخه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی مرستیال سید عزیز احمد وردګ صاحب کور ودان چې پروګرام ته راغلی. او تشکر، مننه تاسو. ډېر قدرمن لیدونکو، په همدې ځای د اتصال خپرونه هم پای ته رسیږي.